خیریه بنسټ قدرمندو مسلمانانو ورونو یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې درته وایم. کوم قدم چې د خیر دپاره په سپېڅلې عقیده باندې کېښود شي نو الله رب العزت دا وعده کړې ده چې زه پکې حرکت کوم در سره او زه پکې برکت اچوم او زه یې ملاتړ کوم. دوستانو نن د مودو وروسته یعنې تقریبا 14-15 میاشتې بعد یو ځل بیا د هغې ماشومې کورنۍ ته راغلم کومې ماشومې چې دغه پوښتۍ تاو شوې وې موږ ورته راغلي وو مخکې مو ویډیو کړې ده پوښتۍ تاو شوې وې او پلار ته یې په پاکستان کې ډاکټرانو 2.5 لکه خواوشا روپۍ وښودلې وې چې په دې باندې به دغه مصرف راشي. پلار یې د یو خښتو په بټیو کې کار کولو د غربت سختې شیبې ورباندې دغه مصرف یې د وسې نه و پوره خو موږ ورته راغلو او دغه ویډیو مو وکړه او ویډیو په بهر هېوادونو کې د هېواد دننه ملګرو وکتل. 1.5 کال شي چې مریضه شوې. څه تکلیف یې درته؟ اندازه نه کوږېده هسې. ښه دا پوښتۍ او په لاره باندې تللی شي مزل کړی شي؟ لږ لږه تللی شم نور ستړی کېږم. ستړی کېږې؟ راغورځېږې بیا؟ نه کېنم بیا. کېنې او ډوډۍ خوړی شي په ناسته باندې؟ نه نه شي خوړی همداسې خورې. ته د مالدار خلکو نه څه غواړې؟ مالدار خلکو نه دا غواړي چې موږ سره مرسته مالدار خلکو نه دا غواړي چې تا سره مرسته وکړه د علاج دپاره. یو ورور د بهر هېواد یعنې د یونان نه زنګ ووهلو او د دې ماشومې دپاره یې په بهر کې چانده وکړه د چا نه 15 روپۍ د چا نه 2 روپۍ د چا نه $2 د چا نه $5 دغسې چانده یې وکړه او د دې ماشومې د اپریشن روپۍ برابرې کړې او زنګ یې ووهلو چې تاسې د دې ماشومې دپاره نور هېڅ مه کوئ د دې اپریشن زه در سره منم. بیا تقریبا 8 میاشتې د دې ماشومې اپریشن د تورخام د مزي د بندېدو له امله وځنډېده او لومړیو کې د کرونا مرض په دې هېوادونو باندې راغی نو ډېره ستونزه هغې هم جوړه کړه خو اخر هم وتوانېد د پلار یې ډېرې منډې ترډې وکړې په دې غربت کې پاسپورټ و خو ویزه یې نه وه ویزه یې ووهله او الله رب العزت ورباندې مهربانه شو هغه ماشوم مو تر د پېښوره ورسوله. ماشومې هلته په پېښور کې لومړنی اپریشن وشو د ګلالۍ نومې ماشومه چې ده دې ته داسې تکلیف و چې دې به ډوډۍ په ملاسته باندې خوړی په ناسته باندې دې ډوډۍ نه شوه خوړلی او چې روانه به شوه 1 دقیقه یا 2 دقیقې مزل چې به یې وکړه دا به ستړې کېده رالوېده به دغه مشکل ورته پوښتۍ کږې وې چې تاسو ته په ویډیو کلیپ کې ښکاري نو الله ورباندې مهربانه شو انشاءالله لومړنی اپریشن یې وشو او 3 میاشتې بعد د دې بل اپریشن کېږي نو راځئ د پلار سره نور په دې اړه لنډې خبرې کوم ستاسې پام ورسره راګرځوم او تاسې زموږ سره تر اخره دغه ویډیو وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې تاسو کومه ویډیو کتلې وه ما نه دغه المقدس خیریه بنسټ کارکوونکو کړې وه او بس ما دغه لور ته ډېر سخت تکلیف و نه ګرځېدی شو او نه یې ډوډۍ په ناستې باندې خوړی شو غریب په ملاستې باندې خوړه خو د خدای په مرسته او د دو په مرسته باندې او د دو په همکارۍ باندې دغه یو ورور مرسته کړې وه چې هر څوک یې الله پاک ته ډېر خیر ورکړه او بس موږ دغه علاج لپاره دې علاج په سر باندې اخیسته او بیا دې ځای نه لاړو 8 میاشتې خو 9 میاشتې په دې کې تېره شو چې تورخام بند و اوله مو ویزه وه تورخام بند و تورخام چې خلاص شو بیا مو ویزه ختمه شوه خو 2-3 میاشتې به ویزې ته انتظار وکړو دې سره 8 میاشتې تېرې شوې په ما باندې بیا چې لاړو کوزو بس دې علاج هم شروع کړو اوس دا دغه ته راګولې پنجره نو یو اپریشن خو خیر سره وشو بل 3 میاشتې وروسته شو پنجره چې دې ته لګولې ده دغه پنجره په هډوکي کې دننه ورته دا هډوکي کې لګېدلې لاندې دا 3 سیخان لاندې دې کونډې هډوکي کې لګېدلي دا ګورئ دننه هډوکي کې لګېدلي او دغه 2 سیخان 4 سیخان چې کوم دي که نه 2 سیخ د 2 بل سیخ دا دننه سر په هډوکي کې لګېدلي مغزو کې دې د څه لپاره لګولي دي؟ دې دپاره لګولي دا روزانه زه اوس په ورځ کې 3 ټایمه تاوم یوه چوڼۍ دا په ورځ کې 3 ټایمه تاوږي نو چې دا هډوکی لږ لږ راکاږي چې یو څه ناڅه سیده شي د دې د اپریشن چې موږ باندې وخت ډېر تېر شو ما وسه نه و هغه وخت سره معمولي و بیا اوس چې ډاکټرانو لاړم وویل چې دا دومره زیات شوی دی د ورځ په ورځ باندې دا هډوکی روان هم داسې زیاتېده چې دا لکه اوس موږ د وس نه بار خبره د اپریشن د دې اوس یو دمي نه شي دې ته اوس دغه یې ورته ولګوله پنجره چې دا یو څه ناڅه سیده شي دا هډوکی راکاږي دا هډوکی راکاږي 3 میاشتو 4 میاشتو دپاره نو اوس انشاءالله چې څه ناڅه حرکت یې کړی دی دغه د سینې هډوکي کله هډوکی سیده شي بیا به هغې نه بعد د دې بل اپریشن هغې نه بعد به بیا بل اپریشن شي بل اپریشن کې څومره وخت درله درکوي څومره وخت بعد به بل اپریشن اوس لکه دی چې دغه 3-4 میاشتو کې به دغه پنجره موږ لرې کوو تر بیا 4 میاشتې اول خو 3 میاشتې دي که چېرته خدای موږ دا هډوکی راکم شو
که نو اخري چې 4 میاشتو پورې 4 میاشتې بعد دا پنجره تر لګو بیا ودې موږ اپریشن کوو بل بیا غټ اپریشن شي لکه اوس وخت کې په دې لومړي اپریشن کې دغه پنجره چې وګوره څومره مصرف په دې په باندې راغلی دی په دغه باندې تقریبا داسې وه چې 1 لک روپۍ مصرف راغلی دی اول ته تاسو سره کوم همکار و چې مرسته یې در سره وکړه منډه ترړه څوک در سره و هسپتال کې کوم چې لومړي ځل سړی لاړ شي بلد را بلد نه وي چا درته لارښوونه وکړه څوک و هلته هلته خو یو کس دغه کوم ورور چې مرسته کړې وه همده یو خوریني و هغه په مرسته باندې مونږ په هسپتال کې هغه لکه هغه را سره وکړه منډه ترړه یې ووهله دغه ډاکټره پورې ورسولو نو هغه ډاکټر پورې ورسولو هغې نه پس به بیا دغه چې کوم و دغه په پېښور کې اولنی اپریشن و په دې طریقې سره اپریشن لکه په پېښور کې نه و شوی نور شوي په لاهور او په دې علاقو کې شوي خو په دغه کې نه و پېښور کې اولنی اپریشن و ده نو بیا چې هلته موږ کله اپریشن وکړو هم 3-4 ورځې سر په سر باندې اخبارونو والا خبریالان دا راغله که دا ډېر خطري اپریشن و ډاکټر ماته وایي چې دې خامخا لیا سترګو نظر کار پرېږدي لیا دماغ کار پرېږدي لیا مصد فلج کېږي ځکه چې دا سیخان چې دي دننه په مغزو کې لګي او د سترګې په رګو باندې پاسه راځي بیا چې هغه سره ما مشوره وکړه چې څومره که بل علاج شي بله طریقه باندې هغه ماته وایي چې هېڅ طریقه علاج د دې بل نشته دغه د ملا اپریشن که موږ ډایرکټ 100% کې د مرګ او د فلج خطر دی او که دغه سیخان لګو نو حتما یو څه نه څه دغه راکمږي خطر راکمږي اسانتیا سره کېږي نو واصلو کې به دا شي چې 50% اساني به شي او څومره وخت ته کوز وي چې کله تللی وي نو ما تقریبا داسې وه چې ما 3 میاشتې کوزې تېرې کړې 2 میاشتې خو مکمل په هسپتال نه سره وتی نه یم او د 1 میاشت داسې و چې یو 15 ورځې داخل کړی وم هغې نه بیا راته وایي زموږ د ټلیفون کړو 15 ورځې د هسپتال نه بهر وم هلته خپلو خپلوانو کره خو دغه 2 میاشتې ما په هسپتال کې تېرې کړې د اپریشن چې وشو 1 میاشت ما د اپریشن نه مخکې تېره کړه په هسپتال کې ځکه چې دغه چې کوم و دا د لاهور نه یې راغوښته یو پیره راوړه هغه ستونزه وکړې بیا یې دوباره واپس کړه بیا چې راتله نو ما 1 میاشت په هسپتال کې همداسې انتظار ورته وکړه بیا چې کله اپریشن وکړه 1 میاشت مو د هغې نه وروسته په هسپتال کې وه دغه 2 میاشتې چې ستا کوزې وې دلته فامیل څه حالات و ستا د دلته کور دلته به د کور دغه حالات دی چې خدا چې که درته وایم چې دغه اوس دغه کوم خلک دغه پوښتنې له د مریض راځي چې دغه ترخوچه وس هم نشته په ما کې لکه چې داسې حالات دی چې ما 3-4 میاشتې همدې سره تېرې کړې 3-4 څه چې دا 8 میاشتې بس تورخام کله په تورخام باندې زه راواپس کوي نه یې پرېښودم په سپین بولدک باندې لاړم هغه ځینې هم بېرته راواپس کړم هغه پیسې مې یو بل نه راخیستې دغه کور کې چې کوم دغه دی نو ما بل سرپرست نشته دی چې کور کې ما د یو مثلا یو شی راوړي یو مزدوري وکړه بل سرپرست ما شته نه ټول واړه بچي مې دي نو بس د کور هم داسې مشکلات دي دغلته د دوکانداران دي کور دی بعد یو څه نه څه کومک دو وکړه په قرض باندې دغه یوه دوکاندار زه 2,000 روپۍ د یوه دوکاندار باقي یم اوس د دې ماشومې په لومړۍ سر ویډیو چې موږ کړه که نه د دې په دې سینه کې مې ډوکی راوتلی وروسته پوښتنې دغه اوس څه نه څه ښه والی کړی دی اوس دغه خو مخامخ هډوکي څه نه څه ښه والی کړی دی دا ننوتی داسې چې دغه شي دا لکه ننوتي دغه هډوکی ډېر زیات وتی او دا ننوتی دی که نه او بس اوس دا شاته هډوکی چې دی نو دې په دغه باندې موږ نه پوهېږو ډاکټران راته وایي چې ته به هره هفته کې یو ځل راوړی موږ ته یو جمعه کې به یو ځل موږ ته ښکاره کوې نو اوس دغه دی چې دې ځای نه زه پېښور له ځم او راځم هم نو بس لوی مشکل دی دغه ما ته انشاءالله الله به دا ټول قرضونه هم خلاص کړي لیدونکو ستاسو خبرې به واورېدې نور ملګري به یې مرسته به وکړه الله مهربان دی څومره خوشحاله او دغه غرور نه څومره راځي څه احساس کړی د خوشحالۍ کوم احساس لري او څه هیله لري چې بس ملالۍ ته الله رب العزت بېرته روغ ژوند ورکړه جوړه به شي همغسې انشاءالله چې ډاکټرانو خو راته ویلې چې جوړږي او دغه رور نه دومره خوشحاله یم او کومو خلکو چې دې کې منډه ترله والې ده کومو خلکو ځان سره کړی دی کومو خلکو کومه روپۍ لګولې کومو خلکو دعا کړې دغه ټولو شکریا ادا کوو الله پاک د هغو خیر ورکړه الله پاک د هغو دنیا او آخرت ښایسته کړه یوه خیرنۍ پوښتنه کړم چې اختر د څه حال دی چې دغسې قرض مې در باندې او اختر ته هم څو ورځې پاتې دي نو اختر خو تاسو ته ما وویلې چې اختر خو هسې مې دغسې حالات دی چې دا زما اوس چې په کور کې د یو پاوړو درک نه لګي نو اختر به څه شي او دغه به څه شي نو بس اختر خو څه درک نشته دی فلحال بس الله شته دی اوس څنګه یې مخکینۍ مرستیانه لږه ښه شوي
ها مشکل خو درته نشته کېناستان کېناستی نه شي اوس خو دا پنجره ده چې پنجره وځي انشاءالله روغ رمټه به شي خوشحاله یې که نه خوشحاله قدرمنو دوستانو په لومړي سر کې مې درته وویل چې کوم قدم چې د الله د رضا دپاره او د الله د مخلوق دپاره کېښودل شي هغې کې الله رب العزت اخلاص کوي برکت پکې اچوي زمونږ خالي راتګ و ویډیو او 2,000 کلدارې مصرف ته دې هغه ورور د بهر هېواد نه ومنل نو دا هغه ورور مرسته وه چې ګلالۍ هسپتال ته ورسوله د پلار وینا یې دا وه چې کلونه به د دې دغه مرض ته زه ځورېدی خو د علاج وس یې ما نه درلوده ځکه چې د خښتو په یو بټۍ کې چې دی په هغه وخت کې ډیډي کوله اوس وخت کې هغه کاروبار هم د ده په لاس کې نشته د هغه ورور مرسته وه ستاسو مرستو په دغسې کورونو کې ډېری خوشحالۍ راوستلې دي خو دې ورور سره نور ملګري که د چا نغدي مرسته د وسه کېږي ورسره ویې کړی ځکه چې 2.5 میاشتې په ده باندې د ګودامونو والا قرض اوښتی دی او خوشحالۍ خبره هم دا ده چې د ده په خبرو کې تاسې دا خبره واورېده چې دغه اپریشن یوازې په لاهور کې شوی په پېښور کې تر اوسه داسې کامیاب اپریشن نه و شوی مخکې درته وویل چې د دغسې اپریشنو تر شا ضررونه هم شته یا فلج کېږي یا یې سترګې کار پرېږدي یا نور مشکلاتو سره مخ کېږي خو الله رب العزت د ده غربت ته کتلي دي او دغه اپریشن یې کامیاب کړه انشاءالله تعالی راتلونکی اپریشن به هم کامیابي ځکه چې د چا چې بل څوک نه وي د هغه الله شته نو راځئ دوستانو دغسې کورنیو پسې موږ ګرځو دغسې کورنیو نه چې موږ څومره ویډیوګانې کړي تاسې ورسره مرستې کړي ستاسو مرستې مو رسولي بیا مرستې به ورسره تاسې کوئ او موږ به یې بیا ورته رسوو ډېره زیاته مننه